سلامونه، فاضل یم د بلجیم څخه تاسو ته د انګلیسي ژبې درسونه وړاندې کوم. نن زموږ موضوع د انګلیش اول خبرې اترې دي. رزو اول سلام ته، یعنی چا سره به څنګه سلام کلام کې. کې greeting سلام ته وایي. Hello, how are you? وای سلام، څنګه یې؟ How are you? څنګه یې؟ Good morning, سهار د بخیر. Afternoon, ماسپښین، یعنی good afternoon, ماسپښین د بخیر. Good evening, شپه د بخیر. په بلجیم کې په انګلیسي کې 3 رقم سلامونه. Good morning, سهار د بخیر. Good afternoon, ماسپښین د بخیر. Good evening, شپه د بخیر. Nice to meet you. خوشحاله شم چې ومې لیدې. خوشحاله شم چې ملاقات مې وشو در سره. Introduction, خپل ځان معرفي کول. My name is فضل. زما نوم فضل دی. کوم د خپل نومي کوی شه دلته ووایي وربه. My name is فضل. زما نوم فضل دی. I am from دلته your country مطلب دا دی چې کوم مملکت نه یې هغه باید ورته ووایي. I am from Afghanistan or I am from Belgium. What is your name? تا څه نوم دی؟ What is تا your name? تا نوم. What is your name? تا څه نوم دی؟ Asking for help, یو چانه کومک غوښتنه کول. Can you help me? کوی شي چې ما لږ کومک شي. Help کومک ته وایي. I don't understand. زه پوی نشم. Understand پویدلو ته وایي. I don't یعنی نه. I don't understand. زه پوی نشوم. Can you please repeat this? کوی شي چې دا یو متي ماته تکرار کی. Repeat تکرار ته وایي. Giving direction, یو چاته لار ورښیل. Direction یوه لار. Go straight وایي سیده لاړ شه. Straight سیده ته وایي. Turn left, چپ خواته لاړ شه. چپ خواته تاو شه. Turn تاویدلو ته وایي. Turn right, ښي خواته تاو شه. Right ښي خوا تاویدلو ته وایي. It's on your left, دا د تا چپ خواته ده. یعنی مثال څوک لاره پوښتنې وکړي. It's on your left, دا د تا چپ خواته ده. It's on your right, دا د تا ښي خواته ده. Talking about the weather, د موسم په باره کې خبرې اترې کول. It's sunny, موسم ښایسته ګرم دی. یعنی it's sunny, دا ښایسته ګرم دی. Cloudy, کله ډیر وریځ راشي. It's cloud یعنی ډیر وریځ دی. It's rainy today, وای نن باران دی. Rain باران ته وای. Rainy today یعنی نن باران دی. What is the temperature? Temperature څو دی؟ مثال 10 سلسیس 15 سلسیس. No, what is the temperature? Temperature څو دی؟ I love type of weather, یعنی کوم قسم ته موسم تا خوښیږي. Type of weather, کوم قسم ته موسم تا خوښیږي. I love sunny, ما ښایسته ګرم خوښیږي. او که تا بیا باراني خوښیږي بیا وای I love rainy today, ما باران موسم خوښیږي. او که بیا د نه خوښیږي بد غواړي ونه یعنی بیخي نفرت کې ونه کوی شي I hate sunny, ما ګرم نه خوښیږي. I hate sunny یعنی ما ګرم نه خوښیږي. I hate rainy یعنی ما باران نه خوښیږي. Apologizing and excusing, بخښنه غوښتل. یو کوم کار د غلط کړي چا نه بخښنه غواړي. I am sorry for, وای زه ډیره بخښنه غواړم. Action مطلب دا دی چې کوم کار شوی. یعنی مثال ناوخت راغلی.
هلته وای late. I'm sorry for being late. زه بخښنه غواړم چې زه ناوخت شوی یم. Excuse me. بخښنه غواړم. You give me the pen. کولی شې چې ماته پن راکړې؟ یعنې چا نه پوښتنه کوې دا ووایې ورته ډېر په ادب کې راځي. My apologies. زه بخښنه غواړم. Offering help. یو چاته کومک ورکول. Offering یعنې یو چاته یو شی ورکول. Help کومک. Can I help you with anything? کولی شم څه چیشکې در سره کومک شم. Do you need assistant? وی کوم اسیستنت ته پکار دی؟ اسیستنت مطلب یو کومک. دلته خو یو اسیستان وایي هغه خلک چې کوم کومک کوي هلکانو سره او اسیستنس بیا کومک ته وایي. Do you need assistance یعنې کوم کومک ته پکار دی. Let me know if you need help. Let me know وایي ما ته معلومات راکه. If you need help وایي که کله دم ضرورت و.